السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. محترم ورونو، په دنیا کې ډېر زیات خلک هغه په خپل ژوند کې د مخکې تګ لپاره ډېر خنډونه ځان لپاره جوړ کړي دي. داسې خنډونه ځان لپاره جوړ کړي دي چې نه د دنیا کارونو کې مخکې تللی شي، نه اخرت ته چې کار کوي کې مخکې نشي تللی. عقلمن انسان، زیرک انسان، هوښیار انسان هغه له وایي چې زړې قصې ځان ته یادې نه کړي، زاړه غمونه ځان ته رایاد نه کړي، زاړه خفګانونه ځان ته رایاد نه کړي. ژوند ډېر مختصر دی. یو څوک مړ شوی دی 5 کاله او 4 کاله مخکې، ته یې روزانه یادې روزانه یادې. ته خپل ژوند چې دا څو ورځې ژوند دنیا کې لري دا هم خرابې، هغې له دعاګانې کوه، د هغې په صدقې کوه. دعا صدقه، د هغې د ملګرو سره ملګرتوب پاله. خو بس داسې مه کوه چې د هغې د وجې نه ته ژوند نشي کولی، مونځ نشي کولی، خوراک څاک نشي کولی، تجارت نشي کولی. داسې مه کوه. تېرې پېښې دا یادول، د هغې وجې نه خفګان کول، دا بې عقلي ده او لیونتوب دی. موجوده چې کوم ژوند دی دا هم پکې د منځه وړي. ته چې کوم پلان لري د خپل ژوند دپاره، د مخکې تګ دپاره، د دې وخت هم پې نیسي. د تېر ژوند چې څومره قصې دي او ستا خفګانونه دي او ستا غمونه دي او مړي دي او فقر دی او ستا مابس دی او غریبي ده، وچکالي راغلې، قحطالي راغلې. د دې ټولو شنو کتاب راواله، تنور ته یې واچوه چې ویسي او قوي هوډ وکړه، اراده وکړه. داسې سوچ وکړه چې زه نن پیدا شوی یم، نن دنیا ته راغلم، زما دپاره نن فرصت دی، نن وخت دی، نن چانس دی، او کار شروع وکړه. تا نه پخوا منځونه قضا شوي، نن نه اپرې مه قضا کوه. قرآن کریم سره دې تعلق نه و، تعلق پیدا کړه. ګاونډیتوب د خلکو سره خراب کړه، ښایسته یې شروع کړه. صدقه دې نه کوله، شروع یې کړه په خپلوانو ګاونډیانو باندې. نفلي روژې دې نه نیولې، دا هم شروع کړه. ستا په اخلاقو کې نیمګړتیا وه، اخلاق دې ښکلي کړه، ښایسته یې کړه. تېرې قصې مه شماره. تلک امة قد خلت، بس هغه یوه ډله تېره شوې ده، نورې قصې مه یادوه. کمې اوبه چې تلي دي اوبه بیا نه راځي، هوا چې لاړه شي بیا نه راځي، قافله مخکې ځي بیا نه راځي، د قبرونو خلک دا بیا نه راځي. د تیر وخت کتابونه دا مطالعه کول، تیرې قصې مطالعه کول، دا د خپل ژوند بربادول او دا تباه کول. ماشوم د مور د خېټې نه راوتلی، دا بېرته هلته نه ځي. پلانکې قبر ته تللی، هغه بیا نه راځي. زاړه غمونه یادول، زاړه تکلیفونه یادول، زاړه خفګانونه یادول، خپله غریبي یادول، هغه تنګسي یادول، قحطونه یادول. کم موجوده ژوند چې خالق تا ته برابر کړی، په دې باندې شکر او قناعت کوه. کله چې داسې د تکلیف حالات راتلل، صبر کوه. صبر، شکر، قناعت ښکلي صفات دي ستا سره تل دپاره. همیشه دپاره قناعت صفت په ځان کې پیدا کړه. کم ژوند چې خالق درته برابر کړی دی دا ډېر ښکلی ژوند دی. شکر وکړه، خو د دنیا کار کوه، یو کوچنی کار کوه، ځکه دنیا دا په اسبابو باندې ده، دنیا کې به اسباب استعمالي. خو تېرې قصې او زړې قصې د هغې د وجې نه خپل ژوند ټکنی کوه مه. د مخکې مزل نه نظام خرابوي، مخکې مزل هم نشي کولی. قوي اراده وکړه، قوي هوډ وکړه. د بعضې سلف علماو نه دا قول نقل دی که نه، چې د اخرت دپاره کار داسې کوه ته بیا که دا نن زه مرم، داسې کار اخرت ته وکړه چې نن ستا اخري ورځ ده.
د دنیا دپاره کار داسې کوه ته بیا که زما ډېر دپاره ډېر وخت شته د دنیا ژوند تباه کول بربادول تجارتونه خرابول دا کمال نه دی کمال دا دی تجارتونه حلال رزق دا ډېروه په دې باندې ډېر کارونه کېږي مساجد پې جوړولی شي د قرآن کریم حلقات په دې باندې جوړولی شي یتیمان پې روزلی شي د کونډو بېوزلو سره کومکونه کولی شي د هر کار کولی شي خو ځان داسې مه کوه چې لاس تر زنې کېږي او زاړه غمونه او زړې قیسې رایادې هېڅ کار ستا د لاسه نه کېږي یو تنبل شخص ستا نه جوړ شي داسې مه کوه زړې قیسې دا ټولې راجمع کړه په یو کتاب کې کتاب په یو ټوټه کې تاو کړه یو تنور ته اوبو ته او کندې له واچوه او بسم الله وکړه سر دننه خپل ژوند کې د تغییر مثبت بدلون راوړو مخکې